پخواني پوځیانو سره د ظلم انتها. طالبانو بلخ کې پخواني نظامیان له دولتي کورونو ویستلي. دا چې ولې نور جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. بلخ کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو مخکیني پوځیان له دولتي کورونو ویستلي چې د جمهوریت په موده کې ورکړ شوي په جبري توګه کډه کولو ته اړ کړي. سرچینو پرون سه شنبه د غبرګولي پر 8 ورځپاڼې ته وویل چې تخریب شوي کورونه د شاهین قلوردو مخکینی پوځیانو ته ورکول کېدل تر څو ویره غوي او ژوند پکې وکړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې هغوی ته ویل شوي کله چې کورونه بیرته ترې اخیستل کېږي د رغولو لګښتونه هم ورکول کېږي. سرچینې وایي چې طالبانو تر اوسه یو شمېر دغه مخکیني پوځیان د هغوی د لګېدو پیسو له ورکولو پرته له کورونو ایستلي او کورونه یې خپلو جنګیالیو ته ورکړي. سرچینې زیاتوي هغه کسان چې له کورونو نه وتل د طالبانو لخوا وهل، ټکول او نیول کېدل. د سرچینو په وینا یو شمېر دغو مخکینیو پوځیانو غوښتل چې د طالبانو د پریکړې پر وړاندې اعتراض وکړي خو طالبانو د دې کار مخه نیولې ده. یوه سرچینه وایي ټولو هغه کسانو ته چې په دې کورونو کې اوسېدل د کډې کولو امر شوی دی. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.